علیکم ګرانو دوستانو مینوالو دا د یو ځل بیا حاضر شوم د یو نوي ښکلي کتاب سره راځئ چې موږ تاسو یو نوی ښکلی کتاب پیل کړو چې دا هم ډېر په زړه پورې کتاب دی چې دا سټارټر کتاب دی د انټرچینج سیریز موږ دا کتاب اوس پیل کړلو او د تاسو څخه هیله کوم چې تاسو زما په چینل کې ګډون وکړئ تر څو تاسو هم وکولی شئ په اسانۍ سره انګلیسي زده کړئ نو اټس نایس ټو میټ یو اټس نایس ټو میټ یو په لیدو مې خوشحاله شوم کنورسیشن My name is Jennifer Miller. زما نوم جنیفر میلر دی یو مایکل دی او بل جنیفر دی دا دوه کسان دي چې دوی خپل منځ کې خبرې کوي My name is مایکل اوتا زما نوم مایکل اوتا دی هاي جنیفر ورته وایي چې هاي My name is جنیفر میلر زما نوم جنیفر میلر دی مایکل بیا ورته وایي It's nice to meet you په لیدو مې خوشحاله شوم جنیفر Nice to meet you too ستاسو په لیدو هم خوشحاله شوم دا جنیفر ورته وایي مایکل بیا ورته وایي I'm sorry زه بخښنه غواړم What's your last name again ستاسو وروستی نوم څه دی ته بیا ووایه جنیفر ورته وایي It's Miller میلر دی نو لاندې راځو لومړی راځو فرست نیم اینډ لاست نیم دا څه معنا فرست نیم مثال لومړی نوم ته ویل کیږي او لاست نیم وروستی نوم ته ویل کیږي فار ایگزامپل جنیفر میلر چې جنیفر یو اول نوم او میلر یې بیا دویم نوم دی او لاندې بیا راځو چې مایکل د لومړی نوم دی او اوتا یې بیا سیکنډ نوم دی دلته موږ تاسو تخلص هم ویلی شو او نیک نیم هم ورته ویلی شو اوس بیا لاندې راځو بي ته راځو پیر ورک وایي تاسې جوړیز کار وکړئ انټروډیوس یور سیلف ټو یور پارټنر تاسې خپل ځان معرفي کوئ خپل ملګري ته انټروډیوس معنا معرفي کول صحیح ده سناپ شاټ سنیپ شاټ چې ته ویل کېږي سنیپ شاټ یو مهم خبر ته ویل کېږي صحیح ده په یو شي کې چې کله یو مهمه خبره یا موضوع وي هغه ته سنیپ شاټ ویل کېږي Popular names in the US په متحده ایالاتو کې مشهور نومونه for both males and females د دواړو نارینه او ښځینه لپاره یعنی په امریکا کې دغه نومونه مشهور دي ټایلر جورډن کیسی جامی رایلی جیسی هایډنز پایټنز کوینز روري دا نومونه په امریکا کې چې دي مشهور دي لاندې پوښتنې کړي دي سرکل د نیمز یو نو وایي تاسې هغه نومونه سرکل کوئ چې تاسې یې پیژنئ What are some popular names for male and your country for female وایي ستاسې په هیواد کې بعضې مشهور نومونه کوم دي د ښځینه او نارینه لپاره What names are popular for both males and females وایي کوم نومونه مشهور دي د دواړو ښځینه او نارینه لپاره نو ګرامر ته راځو possessive my your his her چې دته possessive pronoun وایي او دا د ملکیت او د ریلیشن د ښودلو لپاره استعمالیږي فار ایگزامپل what's your name my name is Tyler what's his name د هغه نوم څه دی his name is Michael what's her name د هغې نوم څه دی her name is Jennifer نو کنسټرکشن یې کوم دی what's موږ تاسو دا ډول کنسټرکشن هم کولی شو صحیح ده چې موږ تاسو اپوسټرافي ولګوو او اس لنډیز کړو نو لاندې یو کمپلیټ د کانورسیشنز یوز مای یور هیز اور هر وایي تاسې دغه محاوره بشپړه کوئ یوز مای استعمال کوئ یور هیز اور هر دا شیان استعمال کوئ فار ایگزامپل وټس یور نیم ستا نوم څه دی هاي مای نیم از انټونیو زما نوم انټونی دی وټس یور نیم مای نوم از نیکول زما نوم نیکول دی وټس یور نیم مای نیم از مایکل and what's your name my name is Jennifer تاسو هم دغه ډول خبرې اترې د ځان سره تمرین کوئ تر څو وکولی شئ انګلیسي په اسانۍ سره زده کوئ نو پیر ورک جوړیز کار وکړئ پریکټس د کانورسیشن د پارټنر تاسې دغه محاوره د یو خپل ملګري سره تمرین کوئ نو بیا درس د پایلیدو په هیله تاسې زما په چینل کې ګډون وکړئ تر څو تاسو وکولی شئ انګلیسي په اسانۍ سره زده کوئ والسلام